ډیر هغه بدعات چې په مختلفو بعضې میاشتو کې کیږي نو په دې میاشت کې ډیر بدعات او خرافات کیږي. ډیر مسلمانان ناپوهه په هغې کې ککړي. ډیر خلک داسې تصور کوي چې ګنې دا چېرته د غم میاشت ده. که دا د غم میاشت وی نو قرآن کې به الله مونږ ته ویلي وی چې په دې 12 میاشتو کې ګوره یوه میاشت د څه ده؟ د غم ده. دا خو یې راته ویلي دي چې منها 4 حرم، په دې 12 میاشتو کې 4 ګوره د حرمت دي. خو دا جمله به الله نازله کړې وي چې ګوره یو پکې ګوره د غم د 4 پکې د حرمت دي، خو یو پکې د غم میاشت ده. دی چېرته ویلي قرآن د اول نه شروع که الحمد نه په والناس ودروه. که داسې یو آیت او یو ټوکړه د آیت دې ما ته وښودله على الرأس والعين را روانه جمعه به زه توبه وباسم. او په توبه کولو موږ شرمېږو نه، بلکې الله ته غاړه خلاصه وکړي او تا ته به جزاک الله ووایم، تا ته به زه انتهایي ستا شکریه ادا کړم چې ته ما ته داسې دلیل راوړې. او په قرآن کې نه لاړ بشي احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، خو منګړتې قصې به راته نه راوړي چې بعضې خلکو یو منګړته قصه جوړه کړې ده چې یاره په محرم کې چې چا د یو اوښکه وبهیوله نو په ده باندې جهنم اور حرام شولو. دا منګړتې د ځان سره په جب کې کېده، دا منګړتې او بکواسونه دا د ځان سره په جب کې کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې هېڅ نه دي ویلي چې یا به تورې جامې اچې یا به ګنې په دې کې واده نه کې یا به په دې کې خوشحالي نه کې. بلکې ما درته تېره جمعه ثابته کړه الحمدلله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې چې د 10 محرم روژه نیوله د غم د وجې نه نیولې که د خوشحالۍ د خوشحالۍ نه. زموږ یو ملګری دی د جمرود کې اوسېږي او اوس په عالم دی، فارغ عالم دی، خوست جامعه اسلامیه مدینه منوره کې. زمونږ محترم ورور نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ عبدالجلیل افریدی، عبدالجلیل توحیدی سے هغه الحمدلله دی 15 محرم باندې واده دا 13 دا د پیر ورځ سم د نر بچی او د نر زوی مدینه کې علم کوي جامعه اسلامیه او علم پس کې کوي په کلیت الحدیث کې د نبی علیہ السلام په حدیثو کې لګې دی. دلته چې ورته مونږ ایم ای وایو او پی ایچ ډی نه ورته وایو په دې خپل اصطلاح کې په هغې کې لګیا دی. دلته مکمل علم یې کړی فارغ عالم دی. اول ته لګې دی نور د نبی علیہ السلام حدیث ته د هغې نه ښه پوهېږي، ته د هغه نه ډېر تکړی. الحمدلله دا حدیث د نبی علیہ السلام خو زمونږ غوندې طلباو مخې ته پراته دي. د الله فضل دی، مونږ ته د الله فضل دی. یو ادنا طالب علم یم زه او داسې زمونږ نور ملګري طلبا او علما او زمونږ مخې ته دا حدیث پراته دي. قسم په الله چې دا خبره پکې وی چې مونږ درته کلا وویلې وی چې هلکه ګوره په دې ورځو کې چېرته واده ونه کړې ګوره او په دې ورځو کې ګوره خوشحالي ونه کړې او دا ونه کړې. په اسلام کې د غمونو تازه کول نشته. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الحمدلله زمون دین اسلام یو کامل دین دی
هیڅ یو کمی پکې نه دی پاتې او نه پکې د زیاتی کولو گنجائش شته دی، نه پکې کمی شته چې موږ پکې څه زیاتې وکړو د ځان نه، او نه داسې زیات دی چې موږ ته څه کم کو، بلکې مکمل او کمپلیټ دین دی. قرآن کریم کې الله رب العالمین اعلان کړی دی او دا آیت یوم العرفه باندې نازل په میدان عرفات کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل اوخه باندې سورو او دا آیت ملګرو ته ولستو اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لكم الاسلام دینا. چې الله رب العالمین فرمایي نن ورځ ما ستاسو د پاره ستاسو دین مکمل کړلو او تاسو باندې مې خپل نعمت پوره کړلو. نعمت دا و چې دین الحمدلله د هغې احکام سرته ورسېده، د عقیدې په باب کې پکې کم کمی پاتې نه شولو او د احکامو په باب کې پکې کم کمی پاتې نه شولو. دین کامل دی او دا الله رب العالمین نعمت الله ما په تاسو باندې پوره کړو. ستاسو دپاره زه راضي یم په اسلام باندې په حیثیت د دین سره چې دا اسلام ستاسو دین دی، په دې باندې الله وایي زه خوشحاله یم ستاسو نه. نو زموږ دین اسلام دا د دوه څیزونو نه جوړ دی، یو د الله رب العالمین کتاب قرآن مجید او دویم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په صحیح اسناد سره ثابت شوي احادیث او سنن مطهره. دا الحمدلله زمونږ دین دی او د صحابه کرام رضی الله عنهم هغه معاشره چې نبی صلی الله علیه وسلم تیار کړه په وحی باندې ورله تربیت وکړو، د هغه معاشرې د صحابه تعامل هغې ته به مونږ ګورو. کوم څیز چې په هغه زمانه کې دینو هغه به نن هم دین وي، او که په هغه زمانه کې دین نو که سل لیبلې پې د دین ولګې دا دین نه دی، که ته شل ځله وي او زر ځله وي چې دا خو دین دی، دا خو ښه کار دی که نه، دا خو ډېره ښه طریقه ښکاري. نو د دې به درته زه وروستو انشاءالله یو څو مثالونه ووایم چې صحابه کرامو رضی الله عنهم به دې ته نه کتل چې دا سړی مونځ کوي، مونځ خو ښه کار دی، خو چې په داسې وخت کې کوي او په داسې طریقه چې نبي علیه السلام نه دی کړی نو ای ورته بد کار ویلی دی او دا ویلي چې الله به په دې تعالی عذاب درکوي اگر که ته په دې ټال زانګې چې ما خو مونځ وکړو ډېر ښه کار مې وکړو. حال دا دی چې دې ټیم کې د الله نبي دا مونځ نه و کړی نو په ظاهره کې خو مونځ دی خو سبب د عذاب دی. دقه شانته یو سړی به وایي زه ذکر کوم، خو دا ذکر به نبي علیه السلام په دغه ټیم کې یا نه کړی او یا به په دغه طریقه نه کړی، نو دی به وایي ما ذکر وکړو خو د الله په نیز باندې دا جهنمي دی او بدعتي دی، ځکه په دین کې د ځان نه اضافه وکړه. د بدعتي مقصد دی چې زه دونه نیک سړی یم، بزرګ سړی یم چې زه ښه کار کوم، دا ښه کار خو نه قرآن ویلی دی نه حدیث ویلی دی، خو مړ ښه کار خو دی که نه. یعنې نعوذ بالله زه د پیغمبر نه ورپسې چې کوم دی ډېر تکړه او تقواداره یم او زه د صحابو نه هم ډېر تقواداره یم، هغوی دې ورته ښه نه یې ویلی که نه، هغوی دې پې عمل نه یې کړی که نه. نن یې زه خیرات ورته ویم، نن ورته زه ذکر ویم، نن ورته زه عید ویم، نن ورته زه د غم میاشت ویم، نن ورته زه دا ویم او هغه ویم، او د ځان نه مې دین جوړ کړی دی، نه الله ویلي نه رسول ویلي نه صحابه کرام رضی الله عنهم نه ثبوت شته، او تا دې د ځان نه یو شی جوړ کړی او ته دې په هغې باندې د دین لیبل ولګې، هغه دې نن دین وګرځي، هېڅکله دا نشي کېدلی. امام مالک رحمت الله علیه به ځکه فرمایل کم څیز چې په هغه زمانه کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې دین نه و، هغه نن دین نشي کېدلی چې ما او تا به پې لیبلې ولګوو او په هغې باندې به موږ حکم وکړو چې یاره دا هم خیر دی دین دی، دا هم خیر دی، په ظاهره کې داسې ښه کار دی، ډېر ښه کار ښکاري په ظاهره کې. هغه بدعت هم دقې ته وایي چې په ظاهره کې به نیک او ښه کار ښکاري خو ثابت به نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه، الله به پې حکم نه کړی. دغه رنګ د صحابه کرام رضی الله عنهم په تعامل کې به نه ښکاري، نو ما او تا به د الله او د رسول نه مخکې کېږو. قرآن کریم کې الله رب العالمین په مونږ پابندي لګولې ده، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله ورسوله، ای ایمان والاو د الله او رسول نه به مخکې نه ځې چې الله او رسول دې یو خبره نه کړي او ته دې نن وې دا خو ډېر ښه کار راته ښکاري او دا خو خیرات دی او دا خو خیر دی، کیر پخ شوی دی او دا خو وریجې پخ شوي دي او دا خو داسې ښه کار دی، صدقه پخ شوې ده او دا خوړل هم پکار دي او پخول هم پکار دي. نو که زما نبي کړي علی الراس والعین په سر سترګو وایي ښایه که صحابه کرام رضی الله عنهم کړي د هغې نه ته په دین کې تکړه وې نه زه وایي ښایه ثبوت وښایه، ثبوت پیش کا.
خو چې یو څیز د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانې نه 400 او 1500 او بعضې اعمال پکې 600 کال او بعضې اعمال پکې په دین هندوستان کې جوړ شوي دي. په دین هندوستان کې دلته د روافضو بعضې حکومتونه راغلي په بعضې علاقو کې او هغوی بعضې څیزونه ایجاد کړه، نو ته به نن دې ته دین وې او زه به در سره منم؟ هېڅکله نشي کېدای. ته ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث نه منې، ته ما سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت نه منې، هغه صحیح ثابت شوي سنت تا ته بدې لګي او بغض ورسره کې. زه به دونه بې غیرته یم، زه به تا سره بدعات منم، زه به تا سره دا شرک منم، زه به تا سره دا ګمراهي منم، زه به تا سره دا جعلي دین منم چې تا به پې لیبل د دین لګولی. هېڅکله داسې نشي کېدی. دا تمام ونه کې زموږ ناونه دي. ګوره په سوچ کې دا خبره راشي، سوچ کې هم دا رانولي چېرته د الله په فضل باندې چې زموږ نه دا تمه ونه ساتي چې موږ به ستا په جهالت، ستا په ګمراهۍ، ستا د ځان نه جوړې کړی شوي جعلي طریقې او ستا هغه د نبي خلاف چې کوم د الله نبي په کومو اعمالو لعنت ویلی او د الله نبي د کومو کارونو نه براعت کړی او په هغې د جهنم وعید ذکر کړی او ته به نن هغه کار کې او زه به درته یم چېره شاباش ښه سړی او ښه کار کې، بد سړی او بد کار کې. زه درته دا وایم منې شه د دې نه. د الله نبي صلی الله علیه وسلم به کومه خطبه کې چې موږ جمله ویله، دا جمله به د الله نبي په هره مسنونه خطبه کې ویله چې وکل بدعة ضلاله وکل ضلاله فی النار. هر بدعت په دین کې، هر نوی کار، نوی کار څه ته وایي چې په دین کې ګوره په دین کې د دین نوم پکې دی. دا نه چې دا پکې خو نو د نبي علیه السلام زمانه کې نو، دا ګاډي خو نو ګاډي ته چا دین ویلی دی او د پکې ته چا دین ویلی دی؟ دا راته لږ ووایه. چا ورته دې ته سنت یا فرض یا واجب ویلی دی؟ پکې ته د ګاډي ته چا فرض واجب ویلی دی؟ اجاز ته چا ویلی دی؟ دا خو د دنیا ایجادات دي او د دنیا د سهولیاتو څیزونه دي او اسباب دي او دا که یو سړی اختیار دا خو دین خو نه دی چې ته دا خو نوی کار دی او دا خو نوی دی او دا هم نوی دی. دې ته څوک دین نه وایي. دا ته چې کوم کار کوې دې ته ته دین وایې او ثواب یې ګڼې. دوکه خلکو له مه ورکوه. ناپوهه کس به ستا په دې نخرو او په دې غلطو سوالاتو او شبهاتو باندې دوکه شي. کم انسان ته چې قرآن او حدیث کلک یادي، مضبوط او دینی په بصیرت منلی او د الله رب العالمین د نبی صلی الله علیه وسلم د سنتو تابعداري، هغه ستا په دې خرافاتو، ستا په دې ګډوډو خبرو او په دې شبهاتو نه دوکه کېږي. الحمدلله بصیرت والا خلک په دې خبرو نه دوکه کېږي. په دې بنا زما محترم ورونو، تېره جمعه ما په دې باندې خبره وکړله. ډېر هغه بدعات چې په مختلفو بعضې میاشتو کې کېږي، نو په دې میاشت کې هم ډېر بدعات او خرافات کېږي. ډېر مسلمانان ناپوهه په هغې کې ککړي. ډېر خلک داسې تصور کوي چې ګنې دا چېرته د غم میاشت ده. که دا د غم میاشت وی نو قرآن کې به الله مونږ ته ویلي وی چې په دې 12 میاشتو کې ګوره یوه میاشت د څه ده؟ د غم ده. دا خو یې راته ویلي دي چې منها 4 حرم. په دې 12 میاشتو کې 4 ګوره د حرمت دي. خو دا جمله به م الله نازله کړې وی چې ګوره یو پکې ګوره د غم د 4 پکې د حرمت دي، خو یو پکې د غم میاشت ده. دی چېرته ویلي؟ قرآن د اول نه شروع کا الحمد نه په والناس ودروه. که داسې یو آیت او یو ټوکړه د آیت دې ماته وښودله علی الرأس والعین، را روانه جمعه به زه توبه وباسم او په توبه کولو موږ شرمېږو نه، بلکې الله ته غاړه خلاصه وکړې او تا ته به جزاک الله ووایم، تا ته به زه انتهایي ستا شکریا ادا کړم چې ته ماته داسې دلیل راوړې. او په قرآن کې نه لاړ بشي احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، خو منګړتې قصې به راته نه راوړي چې بعضې خلکو یو منګړته قصه جوړه کړې ده چې یاره په محرم کې چې چا د یو اوښکه وبهیوله نو په ده باندې جهنم اور حرام شولو. دا منګړتې د ځان سره په جب کې کېده. دا منګړتې او بکواسونه دا د ځان سره په جب کې کېده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې هېڅ نه دي ویلي چې یا به تورې جامې اچې، یا به ګینې په دې کې واده نه کې، یا په دې کې خوشحالي نه کې، بلکې ما درته تېره جمعه ثابته کړه الحمدلله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې میاشت کې چې د 10 محرم روژه نیوله د غم د وجې نه نیولې او که د خوشحالۍ؟ د خوشحالۍ نه. ځکه یهودو نه تپوس وکړو، د الله نبي مدینې ته راغی، یهودو نه تپوس کې دا ولې دا روژه نیسئ تاسو د 10 محرم؟ وایي چې په دې ورځ خو الله تعالی زموږ پیغمبر موسی علیه السلام ته نجات ورکړی او هغه سره چې زموږ کوم مشرانو د هغه صحابه د موسی علیه السلام هغوی ته الله نجات ورکړو، بني اسرائیلو ته. او زموږ غټ دشمن او د موسی علیه السلام دشمن فرعون سره د لښکر نه الله تباه کړو.
دا غي په خوشحالي کې زموږ پیغمبر دا روزه نیولې و د شکر په تور موسی عليه السلام په لسم محرم موسی عليه السلام خوشحالي کړې و د شکرې روزه نیولې و نو موږ هغه خوشحالي کو او د الله غ شکریا ادا کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته سو فرمایل منګ ډیر لایق یو په دې خوشحالي کې چې موسی عليه السلام سره شریک شون موسی عليه السلام خوشحالي نه روزه نیولې زموږ نبی هم د خوشحالي نه ونیوله صحیح حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل دې خوشحالي باندې خو موږ ډیر لایق یو چې دا خوشحالي وکړو خو بیا د دې وجنه چې د يهودو سره مشابهت را نشي او دا مسله امام ابن تیمیه رحمت الله علیه په دې اقتضاء الصراط المستقیم کې لیکل دا کتاب په دې موضوع لیکل دی خاص کر چې کوم علما او طلاب ملګری دي د دې کتاب مطالعه ور لړ ضروری ده د دې فتنو په دور کې خو بيخي د دې کتاب مطالعه فرض عین ده د کتاب او سنت نه دا ثابت کړی ده چې د يهودو نصارا او د کفارو او د مشرکین مشابهت بنکه دا غي اعیاد دا غي اخترونه پروګرامونه دي کې به شریکيږي هغه چې کوم ورځ مناوي یا د غم یا د خفقان په دې کې به شرکت نه کې د حرام کار دی د قران آیتونه او حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر راوړي دي یو مثال امام ابن تیمیه رحمت الله علیه دا حدیث راوړي وای ګوره روزه یو نیک کارو نبی علیہ السلام ویل مونږ هم د خوشحالۍ نه نیسو چې موسی علیہ السلام د خوشحالۍ نه په لسم محرم روزه نیولې ده خو بیا په دې نیک کار کې نبی علیہ السلام د يهودو سره مشابهت ونه کوي یوه وسره زیاته کړه د نهم محرم او د الله نبی فرمایل لئن بقيت الى قابل لاصومن التاسع کراروان کال لز ژوندې پاتې شم زو سره د نهم محرم روزه نیسم د دې جملې بعض علما را لګیدلې دي هغه بل مطلب ویل دي مطلب وې دا چې د لسم نور نه نیسم صرف نه هم نیسم دا خبره خطا ده چې کوم معروف جمهور محدثین دي ټولو دا معنا کړی ده او بل په دې کې روایت دي د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او د بعض نور صحابه موقوف روایت دي چې هغه وې د دې جملې معنا ده چې نبی علیہ السلام فرمایي نه هم سره لسم مرګري کوم او لسم سره نه هم مرګري کوم دا نه دی ویل صرف نه هم نیسم ولا سم پرېږدم نه لسم خو د خوشحالۍ نه بنیسو خو نه هم به سره مرګري کو نو د يهودو سره به مشابهت را نشي نو هغه یو نیسی موږ به دوه ونیسو مسلمانان خو همت کې تکړه دي د يهودو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا فرمایي زه به سره د بل مرګري کوم نو غرض مې دا دی زمون خوب نبی صلی الله علیه وسلم چې په دې میاشت کې په لسم محرم او نه هم روزه نیولم ده د خوشحالۍ روزه نیولې ده د الله رب العالمین د شکرې په تورې نیولې نو په دې کې دا تصورات چې ردی کې واده خنه دي مخکې به خلکو ویلې اوس الحمدلله هغه شی ختم شو بعضی خلکو به د بزرګ میاشي یادول کستاسو خیالي وای دې کې به واده نه کې او چا به چې کم دی ویلې د دوه اخترونو مینس کې به واده نه کې ګوره چې وړو کې اختر تیر شي او غټ اختر لا نه راغله دې مینس کې به واده نه کې تاسو ته پته نه دی کشرانو ته د مشرانو نه تاسو کوي دا خبرې په خوا ډېرې عامه وي دا د هندوانو تصورات دا وهمونه او دی وخت واده خنه دی په دې ورځ به جامې نه انځي او سترګې مې رپیږي دا چل به وشي او پنسه مې الټه شو دا چل کیږي او دا چل چې دی وکړو بیا دا چل کیږي او نوکان به په داسې وخت کې نه کټ کې او په دې ورځ به نه کټ کې دا ټول د هندوانو طریقې دي توهمات دی ته وایي وهمونه زموږ دین کې وهمونه نشته کلیر کټ صفا دین دی ښایسته عقیده ده د توحید توهمات ښکار کېږي به دې کې نه الحمدلله چې یو خبره ثابته و د الله د نبی نه چې دا کار په دې ټیم مه کوه ټیک دی چې نه وه وهمونو پسې مزه د ځان نه به حلال حرام نه جوړی د ځان نه به دا نه وي چې دا کار جایز او دا ناجایز تشریع به د ځان نه جوړی د ځان نه به دین نه جوړی د ځان نه به شریعت نه جوړی د ځان نه به یو څیز ته حلال او حرام نه وي ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام قرآن کریم کې الله رب العالمین موږ ته فرمایي تاسو په خپل جبو باندې د ځان نه یو سیس په باره کې دا مو چې دا حلال او دا حرام واده الله تعالی په 1200 میاشتو کې حلال کړی دی او ته چې نه دی ورځو کې بیان کې حرام دا خو تا د الله حلال حرام کړو او چې څوک د الله حلال حرامي لاړ شي د علماء نه تاسو کوي کتابونه روچت کوي په دې باندې انسان د ایمان نوزي او د اسلام نوزي ځکه کتاب بل دین جوړ انسان په شرک او کفر توزي په دې خبرو باندې چې الله یو سیس نه دی حرام کړو ته حرام الله رب العالمین کال 12 میاشتې واده حلال کړی دی او ته نه دی ورځو کې به نه کې ګوره دی ورځو کې به غمی جړا به مخ او سر ټکول به او په دې ورځو کې به چې کم دی توري جامې چولې او دا به هغه به درته چوي الحمدلله زه په دې ډېر خوشاله یم د الله په فضل باندې چې په دا خلک دا رسمونه رواجونه ماتي دا بدعات ماتي زمونږ یو ملګری دی
د جمرود کې اوسېږي او اوس په عالم دی فارغ عالم دی خوست جامعه اسلامیه مدینه منوره کې زمونږ محترم ورور نوجوان عالم دین فضیلت الشیخ عبدالجلیل افریدی عبدالجلیل توحیدی سے هغه الحمدلله دی 15 محرم باندې واده دا 13 د پیر ورځ سم د نر بچي او د نر زوی مدینه کې علم کوي جامعه اسلامیه او علم پس کې کوي په کلیه الحديث کې د نبی علی السلام په حدیثو کې لګي دي دلته چورته مونږ ایم ای وایو او پی ایچ ډی نه ورته وایو په دې خپل اصطلاح کې پاغه کې لګیا دي دلته مکمل علم کړي فارغ عالم دی اول ته لګي دي نور د نبی علی السلام حدیث ته دا غین خپويږي ته دا غن ډیر تکړه الحمدلله دا حدیث د نبی علی السلام خو زمونږ غوندي طلباء مخ ته پراته دي د الله فضل مونږ ته د الله فضل له یو ادنا طالب علم یم زه او د زمونږ نور ملګری طلباء او علما او زمونږ مخ ته دا حدیث پراته دي قسم په الله چې دا خبره پکې وي چې مونږ درته کلا ویلې وي چې لکه ګوره په دې ورځو کې چرته واده ونه کې ګوره او په دې ورځو کې ګوره خوشحالي ونه کې ودا ونه کې په اسلام کې د غمونو تازه کول نشته دا خو د نبی علیہ السلام د وفات نه 50 کال بعد یو واقع شوی و او ناشنا خبره ده چا چې واقع وکړله او چا چې دا دوکه ورکړه د نبی علیہ السلام نوسیتا او د دروغو په خطونو په زرګونو خطونه ورپسې ولېږل او راوي غوښتو دا نن چې په سرکونو ځان ټکای د دوی نیکونو راو غوښتو خطونه د دوی نیکونو لیکلیو او د کوفی غدارانو نن مغیره لګي بس کې لولې سټرامه کې هغه مولانا بجلیګر صاحب پښه هغه ورته دا سټرامه کوي مړول پرې د تاسو سمزان نشي والے موږ لرا کې چې موږ سم غربو کدا ثواب کاری کدا ثوابي بل چاله ورک ورته ز سمزان نشم ولې ځکه املا شاته سړی ته سم نخ کاری بل ورته سم غرب را لراکا دا دین نه دی زما محترم دا موږ نصيحت کو دا موږ د عزت نه دا خبرې نه کو والله زموږ زړه درد کوي یو سړی ځان ته د نبی علیہ السلام امتی وای د نبی علیہ السلام امتی ځان ته وای او دا کارونه کوي چې کم کار باندې زما نبی لعنت ویلې ده کم کار نه زما نبی براءت کړي ده 13 جمعه ته حدیث واوریدو د الله نبی فرمای ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهليه هغه کس زمنګ نه دی هغه کس دی زما امتی او مرګره اس کله ځان ته نه وای زما ته نبی علیہ السلام فرمای براءت دې ددنه زره دنه بیزار یم چې د په مخ را باندې کړي مخ وهي او څوک سینه وای او ځان ټکای لګیا او گریوان شلی یا مکمل کمیس وباسي گریوان شلی او بعض عربو به سرونه خرول په غم کې او ودعا بدعوى الجاهليه او د جاهلیت چغي وچتای د شرک ناری او دغه رنګه تبعید الله خلاف احتجاج کوي الله تعالی یو انسان له جنت ورکو سردار د جنتیانو د ځوانانو دی نبی علیہ السلام فرمای زما د نوسه حسین رضی الله عنه د جنتی ځوانانو سردار دی هغه ته د جنت د نوجوانانو سرداری ملاوه شوې ده او تا په ځان پرېخي او الله رب العالمین مزیدار زه تر رسولې او منګه په اسلام کې ماتمونو اجازه مونږ ته نشته د نوحو اجازه مونږ ته نشته کدا وې په الله مې قسمی د ټولو نه زیات غم به د نبی علیہ السلام په وفات پکارو کنو پکار وایا د نبی علیہ السلام نه په ټول دنیا کې او په ټولو انبیو کې دغه اوچت څوک شته نو پر ربیع الاول کې نبی علیہ السلام وفات شوی کنه خو پر ربیع الاول کې خو تعالی عید جوړ کړي کنه غړیږي کنه وا الته امر سره ناشنا ډراما کړي دا نبی علیہ السلام چې وفات شوی بیا په کار د چې په دغه ربیع الاول خو بيخي موږ ټول په غم کې تیرولې چې شپه ورځم جوړلې ذکر د نبی صلی الله علیه وسلم دنیا نه رخصتېدل انس رضی الله عنه فرمایي په کوم ورځ چې نبی صلی الله علیه وسلم د مکې نه هجرت وکړو او مدینه ته تشریف راوړو د هغه ورځ نه خيستا او رڼا والا ورځ مونږ نه ولیدلې چې د مدینه د هر سیس داسې خيسته ښکارېدو پړقې والو او په کوم ورځ چې الله اکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو وای په الله مې د قسمی چې د هغه ورځ په شان د تیاری والا ورځ مونږ نه لیدلې چې په ټول صحابه په امت کم غم راغی په کار خدا و چې بیا خو ټول ربیع الاول مونږ په غم کې تیرولې خدای الله نبی مونږ ته د اجازه ته نه دی راکړی دا ټول سوانه میاشتې به سټډي کې د نبی علیہ السلام سیرت پر واخلي که پوهیږي نه په کتاب باندې زمونږ مشایخ د نبی علیہ السلام سیرت ویلې دي غزوات ویلې دي اب واوري په ټول سوانه میاشتو کې نبی علیہ السلام ته صحابه کرام شهیدان شوي دي بیبیانی په مختلفو میاشتو کې وفات شوي دي کله چا په وفات یا شهادت غم دا اسلام مونږ ته اجازه را کړې وي بیا به کال 12 میاشتې مونږ غم کو بیخي به نه وزګاري په خبره پوه شوي که پوه نه شوي
دا 12 میاشتې چې سټډي کې په دې 12 میاشتو کې غمونه راغلي دي. غټ غټ صحابه وفات شوي، د نبی علیه السلام بیبیانې وفات شوي، لوڼې وفات شوي دي، د الله نبی د سترګو مبارک نه اوښکې بهېدلي دي، نوسي وفات شوي دي، د الله نبی ورته جړلي سلګو نیولی دی، ملګري شهیدان شوي دي، او هغه ملګرو ته نبی علیه السلام په سلګو شوی دی. او په احد کې نبی علیه السلام دوه ملګري ښخ کړه په یو هغه قبر کې، ځکه ځمکه سخته وه چې کوم ملګري ژوندي پاتې شو زخمیانو، هر یو ملګري له بیل قبر نشو کنستلی، او د غر علاقه وه، نو دوه ملګري په یو قبر کې دفن کول. د الله نبي چېرته دا ویلي چې ګوره دا د دې اویا شهیدانو ګوره کال په کال به غم تازه کوو، دا به ګوره تازه کوو کال نه. اسلام زمونږ دین داسې نه دی، زمونږ دین د همت دی، د جرأت دی، د غیرت دی. چا چې د دین دپاره سر ورکو شهید شو هغه لاړلو انشاءالله جنت ته لاړلو، او مونږ به دا نه کوو چې د هغه غمونه به کال په کال تازه کوو. مونږ به غمونه نه تازه کوو، د غمونو مونږ ته اسلام اجازت نه راکړ. کنی ما درته ویل بیا به دا 12 میاشتې، په دې 12 میاشتو کې داسې غمونه راغلي چې زما او ستا نبي جوړولی دی، بیا هغه ډېرې لایقې دي چې په هغې کې مونږ غم وکړو. د نبي صلی الله علیه وسلم نه بعد د ټول نه لوی غم چې بیا راغو هغه د عمر فاروق رضی الله عنه شهادتو. که چېرته غم تازه کول وی، ځکه عمر رضی الله عنه ټول دنیا امیر المؤمنینو، او هغه روم او فارس فتح کړه، فتوحات روان دي، او د نبی علیه السلام په مصلا ولاړ دی او شهید کېږي لګیا دی. او دغه د ایران مجوسی فارسی مجوسی هغه پلیت ابولولو فیروز راځي او په سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه باندې حمله کوي، په دې سپغز په دې عانه کې وهي، او په 1 محرم باندې هغه ساه ورکړل او شهید شو. بیا به موږ ټول په 1 محرم غمونه کولې، د محرم په اوله ورځ. خو نه، اسلام موږ له دې اجازت نه دی راکړی. عمر رضی الله عنه تپوس کې چا ووالم، چا را باندې ګزار وکړو، ځکه چې خوراک به ورکړو، شاتې ولا واچول ګبین په پيو کې، ځکه د ګبین سره غم دغه زخم را دغه کېږي برابرېږي. نو چې ورې کړه نو په کلموتي ووتل، صحابه یو بل ته وکته چې امیر المؤمنین د پاتې کېدو نه دی. نو چا ووالم، دا ګزار را باندې چا وکړو چې زه په جمع ولاړم، او دا د دعا قبوله شو، دا د کرامتو د عمر فاروق رضی الله عنه. او دا ورته په ژوند کې نبی علیه السلام دا پیشنګویي اورولې وه. حدیث تاسو ته معلوم دی که نه؟ نبی علیه السلام د غر د پاسه دی او غر وخوځېدو، احد غر وخوځېده، زلزله راغله، غر وخوځېد. نبی علیه السلام ورته څه فرمایي؟ اثبت احد، پارام شه احد غره، پارام ونه خوځېږي. الله اکبر. فإن عليك نبي وصديق، ستا د پاسه یو پیغمبر ولاړ دی، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. تاسو دا خوځېدل څنګه وکړه؟ او یو در باندې صدیق ولاړ دی، ابوبکر صدیق، او 2 شهیدان دي. دا 2 شهیدان څوک؟ یو عمر فاروق رضی الله عنه، یو عثمان ذو النورین رضی الله عنه. دا د نبی علیه السلام سره ملګري. پته ورته ولګي به شهیدان کیږو، پته ورته ولګېده. نو هغه ته خو پته وه چې شهید کېږم، خو به اوچته مرتبه خو به راته میلاویږي، خو یو دعا به بیا کوله. لورې وی او مرګري وی، حفصه رضی الله عنها او دغه نور مرګري د عمر رضی الله عنه وی ده به ویلي اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعلها في بلد رسولك. یا الله مال شهادت راکه ستا په لاره کې، خدا شهادت ستا د رسول په دې ښار کې راکه، په دې مدینه کې راکه. شهادت یې چېرته غوښته؟ په مدینه کې. وایي مونږ یې رانیدو چې مدینه کې شهادت کوم ځای کې دی؟ مدینه کې خو اسلامي مرکز دی او دلته اوس وړق نشي والی، دلته خو مسلمانان دي ټول. اوس خو بار لښکر ایزي لګی دی، په روم او فارس کې جنګونه روان دي، چې شهادت غواړي خو هلته لاړ شه که نه. خو چې الله تعالی ته څوک په رښتیا د شهادت سوال کوي که نه، هغه داسې لکه عمر فاروق رضی الله عنه. د نبی په ښار کې ولا یوازې ورنکه، د نبی په مصلا یې ورکه، د نبی په مسجد کې ورله ورکه. هغه دعا یې الله قبوله کړه. او دغه د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه یو صحابي دی، د هغه غلامو، دا ابولولو فیروز مجوسی، اوس یې په ایران کې مزار جوړ کړی، ورسونه منامیږي، بابا شجاع الدین ابولولو فیروز. راشه که نه، زمونږ دشمن دی د نبی علیه السلام د صحابو، د دوی بابا دی، چې د امت د مسلمانانو دشمن یې به د دوی بابا. ته تاریخ وګوره چې د مسلمانانو د مؤمنانو د صحابو د نبی علیه السلام دشمني ابه د دوی بابا ایران به پاتې شي. نه دغه بابا یې راولګېد، د عمر رضی الله عنه شهید که د عمر رضی الله عنه ارمان پوره شو. او څوک چې په کوم حال کې دنیا نه تللی، هغه حالت کې به قیامت په ورځ را پاسېږي.
او په کوم ازمکه چې شهادت ملاو دی به گواهی کوي د چا گواهی به یو ځای کوي د چا گواهی او د عمر رضی الله عنه گواهی به د نبی علیہ السلام محراب کوي او مسجد به کوي الله اکبر او د عثمان رضی الله عنه د شهادت گواهی به قران کریم کوي د الله کتاب تناست روزه په خله او شهید یې کړو دا هغه خلق دی چې نن ور پسې دغه ابو لولو فیروز بچی کنځلې کې په دې صحابه پسې ردی بده وای او د دروغ قصې جوړې کړي تاسو به ما ورای وای دا عمر فاروق رضی الله عنه نعوذ بالله لعنتونه پیلي دا داسې ظالم او داراغه او د فاطمه رضی الله عنها دروازه وای ما تکړه د کور او دا غرنګه اوري ورته ور واچو فاطمه رضی الله عنها له دکی ور کړو دا په قلاره کینا دا ټول وضعين کذابین او د دین دشمنانو دا کہانین جوړ کړي دا کہانین دي دا ډرامې دي دا دین نه دی 2000 کتابونو کې کراغلیم دا دین نه دی دا ټول د دروغ یو ډرامه ده او زه تاسو نه تاسو کوم دا سیدنا علی رضی الله عنه د دې په اړه کې زموږ تاسو عقیده ده چې دا څه دی د اسلام یو زمری دی کنه دی د الله د زمرونو یو زمری او کنه علی رضی الله عنه هغه زمری دا غه د بیبي سره د څوک دا کارو کې د فاطمه رضی الله عنها خو دا بیبي وکنه ها او د کور دروازې دی مورلمان زما استاد دروازه کچا ما ته کروغي پری دی تا نه تاسو کوم روغي پری دی قسم په الله په پینځل سم صدې کیو خو دومره غیرت په موجوده خلکو کې شته کچا د دروازه ما ته کو کور ته د لور واچو به د خزه ته لاسم واچي والله کوي ژوندې پری دی والله کوي ژوندې پری دی نو تا ته نعوذ بالله علی رضی الله عنه داسې بی غیرت تخکاری چې خا دغه د کور دروازې ته ورم واچو گزارونم دی کيو دروازې دې ماته یو علی رضی الله عنه دی غږ نشي کول یو طرف ته خزه د غیرت دی عزت دی په دې لحاظ هم تپوس پکارو بل طرف ته د نبی علیہ السلام لور ده په دې لحاظ خو پکار ده چې ټوله مدینه راوچته شوی وي دا ته کومې خبرې کې زما خو هغه پیغمبرو چې په بازار کې یو يهودي د یو زنانه بیزتی وکړله او هغه زنانه چې کوم و د هغه برقې شاته په یو سیس پورې وتړله چې پاسېدله څه سونه مونې خستله بازار کې نه برقې راښکته شو د دې بدن نه وښویدله او صحابي ور پاسېد عام یو صحابي د نبی علیہ السلام عام صحابو کې دا غیرت هغه يهودي قتل کړ تا څنګه د زنانه بیزتی وکړه موږ به په مدینه کې ژوندي غیرتمند ته د زنانو بیزتی نه کې د سر نه بوله لوپټي او برقې راکاږي ته څوک دا صحابه به علي رضی الله عنه غوندي انسان او بیا دې اړو تپوس نه کوي دا د دروغو کہانیانې د دروغو داستانونه او افسانې دې دپاره چې خلک په صحابو پسې کنځل وکړي بیا راشه لږ مخکې یو څو قدم راواخله دا علي رضی الله عنه رستو چې کله عمر رضی الله عنه خلیفه جوړیږي او ورپسې جواب لیږي عمر رضی الله عنه ستا د دې لور سره ام کلثوم رضی الله عنها سره نکاح کول غواړم علي رضی الله عنه ورته ټیک ده چې زما لور غواړي نو ستا نه ښه سړی به بل څوک د په خزه دی گزارونه کړي او د کور دی دروازې ماتي کړي ستا د کور څوک دروازه ماته کی ورته ور واچي او په خزه دی لاس چت کی به ور لور ورکه تا نه ته دور به ور لور ورکه به ور رښتې ورکه اغه علي رضی الله عنه خو عمر فاروق رضی الله عنه خپل لور ورکړو ام کلثوم علي رضی الله عنه خو عمر فاروق رضی الله عنه سخر جوړ شو او لور خلق هغه چاله ورکه چې د زړه نه سره مینې یو خاندان چې ستا خوښ شي زړه ته دی پریوزي الا ورله لور خور ورکه ولا چې ستا یو کس بدی شي یاري دغه خاندان او د کور ماحول خوښ نه قسم په الله کې لور خور ورکه دا به تړیر به غیرت نه یا به قمقل عقل بدرک بیانې علي رضی الله عنه خود مرمینه کړی دا راشد نبی علیہ السلام کورنۍ وګوره د علي رضی الله عنه د ترزوی د عبد الله ابن عباس د نبی علیہ السلام د ترزوی د عبد الله ابن عباس اغا یو حدیث نقل کوي پرون هغه حدیث مونږ ویلو غالبا درس کې کابل پرون د نسائی په درس کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي دا د نبی علیہ السلام د ترزوی دی او د علی رضی الله عنه د ترزوی دی کدی عمر رضی الله عنه دون زیاتی کړو نو د نبی علیہ السلام د ترزوی او د علی رضی الله عنه د ترزوی په عمر رضی الله عنه صدا سمینه کوله عبد الله ابن عباس فرمایي دا حدیث ما د ډیرو صحابهونو اوریدلې دی خو یو پکې ما ته ډیر ګران دی او ډیر راته محبوب دی هغه عمر ابن خطاب دی رضی الله عنه حدیث چې کله وی عبد الله ابن عباس وای د ډیرو صحابهونو مې اوریدلې دی خو یو نوم پکې اخلم زکه دا ما ته ډیر محبوب دی د دنه مې اوریدلې او هغه عمر ابن خطاب رضی الله تعالی عنه دی راشه د نبی علیہ السلام د کورنۍ د عمر رضی الله عنه سره څومره مینه ده څومره محبت دی کم مقام دی په زړه کې
کم قدر او منزلت دی په زړه کې. علي رضی الله عنه خپل جګر ګوشه او د جګر ټوکړه ولا ورکوي، لور ولا ورکوي په نکاح باندې. دا دروغو کهانین، د دروغو داستانونه. زما محترم ورونو دین ځان ساتل پکار. د دین په باب کې بصیرت اختیار کړئ. دا نه چې په دې نیټ څه ګورئ او څه واورئ بس تاسو چې دا به صحیح وي نو داسې به شوي وي نو نه. د دین په باب کې تحقیق کوه. داسې علما چې الله رب العالمین ورته جوړه مطالعه ورکړې ده، جوړ علم ورکړې دی د قرآن او سنت په باب کې، هغوی ته رجوع وکړه په دې باب کې چې داسې خبره کېږي دا څنګه ده. داسې ډېرې د دروغو خبرې دي، ډېر خرافات دي چې هغه ویلی کېږي لګیا دي د صحابه کرام رضی الله عنهم په شان کې. دې وجې نه موږ دا وایو هر کال زموږ په دې ملک کې چې محرم راشي نو حکومت هم دې ته پریشانه، عوام هم چې الله په خیر دا ورځې تېرې کړي، موږ هم دا غواړو چې الله په خیر تېرې کړي. او بیا میټینګونه کېږي محرم نه مخکې، ټول علما راغواړي، مختلف مسلکونو والا، که اهل حدیث دي، که دیوبندیان دي، که بریلیان دي، که اهل تشیع دي، ټول راغواړي یاره چې موږ سره تعاون وکړئ، محرم را روان دی، امن او امان، سیکورټي فلان فلان. ښه خبره ده، خو زمانه امن ته څه مسله ده او د دې دیوبندي نه ورته څه مسله ده تر بریلي پورې زموږ نه څه مسله ده. څومره چې اهل سنت دي، که هغه اهل الحدیث دي او که دا نور اهل سنت والجماعت دي، مونږ خو چې څنګه د صحابه کرامو رضی الله عنهم سره مینه، محبت، د هغوی احترام فرض ګڼو، توهین بې ایماني ګڼو، د ایمان نه وتل، دغه شان د اهل بیت محبت فرض ګڼو او توهین د ایمان نه وتل ګڼو. زموږ خو دواړو سره یو شان مینه ده، نو زموږ نه څه مسله، مونږ خو امن نه خرابوو. زموږ څه کار دی چې امن خراب؟ امن خو هله خرابېږي چې ته راولګېږي یو کنځلې شروع کړې او د نبي صلی الله علیه وسلم بیبیانې بیا یادې کنځلې ورته کړې، لعنتونه پې وې او ریکارډینګ موجود دی، ویډیوګانې موجود دي او صفا صفا کنزل کېږي نعوذ بالله صحابو ته. نو امن تا خراب که امن ما خراب؟ ما نه سره سوال کې، ما نه خو سوال اړو ضرورت نشته دی، ما ته خو د دې وینا جد نشته دی چې جي امن. مونږ خو آلریډي ټولو سره محبت دی یو شان. امن خو به هغه سړی خرابوي چې خولۍ خرابه ده، کنزل کوي صحابو ته، د نبي صلی الله علیه وسلم ناموس او عزت، د نبی صلی الله علیه وسلم بیبیانې هغې ته کنزل کوي او د عایشه رضی الله عنها په باره کې غلطه ګستاخانه لهجه استعمالوي، د ام المؤمنین حفصه رضی الله عنها په باره کې غلطه ګستاخانه لهجه استعمالوي او دغه رنګه لعنتونه پې وایي، کله وایي دا جهنمیانې دي نعوذ بالله من ذلک. نو امن او امان څوک خرابوي؟ دا خو ټولو خلکو ته پته ده، دا خو ماشوم هم په دې پوهېږي. مونږ خو دا غواړو چې امن او امان وي، مونږ خو د امن علم برداران یو الحمدلله. عمده منبر دی او تاسو ته پته ده یو څو میاشتې مخکې به د پاړه چینار کې چې کوم غوبل او لانجې وي ما یې مذمت نه و کړی، موږ نه ویلي په خطبه کې چې دا مسله دې ختمه شي، ځکه زموږ به د یوې ډلې سره که هغه شیعه دی، که هغه بریلی دی، که هغه دیوبندی دی، که هغه بل دی، اختلاف مو سره شته، چا سره ډېر چا سره لږ، خو دا اختلاف د ټوپک او د کوتک نه دی، دا د دلیل دی. دا څه دی؟ مونږ خو د دې قایل یو، مونږ خبره په دلیل کوه، کنزل مه کوه، ردې بدې مه وایه. او چرسیان، افیمیان، شرابیان په دې ورځو کې د خپلو منبرونو ته مخ یې جوړوي چې په نشه کې راغلی، هغه چهرې نه هم پته لګېږي، شکل نه هم پته لګېږي، کړو وړو نه هم پته لګېږي چې شرابې والي دي، چرسو چټې والي ده او دغه رنګه منبر ته ورختلی دی او په صحابو پسې کنځلې کوي. دا چرسیان راکوس کوي، دا نشو والا راکوس کوي، دا فاسقان فاجران راکوس کوي د خپلو منبرونو نه. دا چې څوک غلطه لهجه خوځوي او کنځل کوي دا راکوس کوي لاندې، رای کاږئ د دې ګریوانونو نه ونیسئ. ته څنګه د صحابه کرامو رضی الله عنهم توهین کوې؟ ولې حالات خرابې د ملک؟ ولې امن خرابې؟ ولې هر وخت تاسو اور لګوئ او فسادونه جوړوئ د مسلمانانو په ملکونو کې؟ همیشه چې قتل شوی دی، همیشه چې فساد جوړ شوی دی، ستاسو د لاسه جوړ شوی دی، کنټرول یې کړه. فسادیان ونیسه، په خپله خبره ختمه ده. څوک اور لګوي، څوک همیشه دپاره دا فساد جوړوي، په خپله به مسله ختمه شي. د اهل سنت د طرف نه الحمدلله دا د اهل سنت اکثریتي ملک دی، الحمدلله دلته اهل سنت په کثرت کې دي، دا د هغوی کور دی، خپل کور کې نه څوک بدامني جوړوي نه خپل کور کې څوک اور لګوي. یاد ساته دا نور خلک چې دا کارونه کوي او د هغوی نور څه مقاصد دي او شاته نه پکې بل چا واګې اچولي او بل چا پکې سیلونه اچولي او په پردو سیلونو باندې ټغېږي، دا هغه خلک بدامني نه غواړي، هغه خلک لګوي اورونه بلوي، هغه خلک فسادونه جوړوي او هغه خلک لګوي د نقص امن مسایل پیدا کوي. الحمدلله من خو همیشه دپاره په دې ملک کې مظلومان یو، همیشه دپاره
ظلم شوه دی، زیاتې شوه دی موږ سره شوه دی، بیا موږ د ملکونو امنونه نه دي خراب کړي. الحمدلله. په دې بنا باندې موږ دا وایو لږ سترګې کولاول پکاري، لږ سترګې غړولم پکاري، او دا کم خرافات چې ویل کېږي نو دا خلک د خرافاتو نه منې کول پکار دي. چې را دروغو کم تاریخونه لیکلي دي هغه تاریخونه تاسو ته وایي. زمونږ شیخ عبدالسلام رحمه الله، الله دی قبر د نور نه ډک کی، رب العالمین دی ور سره زمونږه ملاقات په جنت الفردوس کې نصیب کی. هغه به فرمایل و یو طرف ته قرآن دی چې صحابو ته د جنت سرټیفیکیټ ورکړي سندونه، او بل طرف ته ما ته تاریخ وي چې هغه صحابه کرام بدی وي. قرآنی صفت کوي، قرآن وي رضی الله عنهم ورضوا عنه، صحابه د الله ناراضي، الله رضوی ناراضي. قرآن وي اولئک هم الراشدون، دا هدایت یافته جماعت دی. قرآن کریم وي اولئک هم المفلحون، دا کامیاب ډله ده. او قرآن کریم وي اولئک هم المتقون، دا تقوادار جماعت دی. او قرآن کریم وي اولئک هم المؤمنون حقا، دا پرشتیا باندې مؤمنانو په حق باندې. او بار 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 یو ځل نو دو ځل نو بار بار قرآن کریم د دوی د رضا، د دوی د جنت، د دوی د هغه اوچتو درجو اعلان کوي. او ته ماته تاریخ پیش کوي چې دې تاریخ کتاب کې دې لیکلي کنه. دا تاریخ نه دی زموږ شیخ صاحب، دا تاریخ دی، تیاری دی. تیاری د قرآن په مقابل کې دا څه دي؟ تیاری دی. دا تاریخ نه، دا تاریخ دی. تاریخ دا توره تیاره ده. توره تیاره موږ ته مه پیش کوه، موږ سره د قرآن رڼا شته. د قرآن رڼاګانې هغه لګې د زلیږي، او د قرآن کریم پر رڼاګانو کې صحابه کرام رضی الله عنهم جنتیان دي. صحابه کرام الله رب العالمین د رضا اعلان کړی دی، والحمدلله علی ذلک. په کنزل ورځو بدو د هغوی شان ته څه نقصان نه رسیږي. یو سړی اسمان ته لاړي توکي په خپل مخې راغورځېږي. که د شپې سپي غاپي سپوږمۍ ته، نو سپی یا د سپي غپل سپوږمۍ ته ضرر ورکوي؟ د سپوږمۍ پې رڼا کمیږي؟ نه کمیږي. سپوږمۍ خپله ډیپټي کوي، ښه مزېدار خپله ډیپټي کوي، میاشت کې خپل چکر لګوي او بیا یې وایي او بیا یې سپي د قلارې غاپي. زما غرض دا دی زما محترم ورونو، دا کوم بدعات او خرافات چې په دې میاشتو کې کېږي دي نه ځان ساتل پکار دي. د الله نبي صلی الله علیه وسلم فرمایلي من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. چا چې زموږ په دین کې داسې یو نوی کار پیدا کو چې زموږ نه دی، موږ په عمل نه دی کړی، ځکه بل حدیث د صحیح مسلم کې راځي من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. چا چې داسې یو عمل وکړلو چې موږ په هغې عمل نه دی کړی، د الله نبي فرمایي دا عمل رد دی، دا اسلام نه دی، دا دین نه دی، دا الله نه قبلوي. د نبی علیه السلام زمانه کې دا شی نه و، دا اوس چې ته ګورې او دا د دین لیبل پې لګېدل، نو لہذا دا دین نه دی. د ملګرو چېرته زما دا کلیپونه دی جوړوي او شیر کوي، کلیپ یې شیر کړی چې دې ورځو کې دا کم شربتونه کېږي او دا کیرونه وغیره دا په دین کې نشته دی. نه بعضې دا جاهلان، او دې زمانه کې هر سړی قاضیم دی، هر سړی مفتیم دی، هر سړی جج هم دی، هر سړی وکیل هم دی، هر سړی ډاکټر هم دی، هر سړی پروفیسر هم دی، اگر که الف ته کوتک وایي او بې ته اخور وایي، ټول قاضیان. نو په کمنټو کې لیکلو چې ته خیرات نه مانی، تاسو چې کوم دی څه مانئ؟ اخر مونږ یو مونږ دین منو، مونږ قرآن منو، مونږ حدیث منو. دې کې به راته وختې مې ویل په سر سترګو شکریه به دې ادا کړم، را روانې جمعې به توبه وباسم، بس دی په دې خوشحاله. اوس چې ته په دین نه پوهېږې او جاهل یې، زه خو ستا ذمواري خو ما سره نشته. الله خپل نبي ته وایي چې ای نبي ستا ذمواري دا نه ده چې هر چاته هدایت وکړې، ستا کار صرف دین بیانول. ته چې کوم دی نه مان ته نذیر، ته نذیر یې صرف، او ستا کار انذار دی، بیان دی، بس ستا کار. ته وایې زه په دې خلکو ذموار نه یم، د دې ذموار ته نه یې نبي. او دغه رنګه الله رب العالمین ورته فرمایي ای زما نبي دا خلق چې کله ورته ته دعوت ورکي، د دوی هدایت دا ستا اختیار کې نه دی. انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. یقینا نبی ته هدایت نشي کولی هغه چاته چې ستا خوښه شي او تو سره محبت کې، بلکې الله هدایت کوي چاته چې وغواړي. قل لست عليهم بوکیل، زه د دې خلکو ذموار نه ورته وایم. دی وجه نه زما محترم ورونو، نبی چاته هدایت نشو کولی، زه څوک یم بل څوک، دا د الله له طرف نه دی هدایت. که چا ومنلو خپله فایده ده، ویې نه منلو قیامت شته دی، غاټه ورځ ده، د دې ټولو خبرو جوابونه به ورکړي. نو د الله نبی فرمایي چا چې په دین کې یو نوی کار ایجاد کړو، په دین کې ګوره وختي به راته ویلې وایي دا موبایل خو هم نه و د نبي علیه السلام زمانه کې، دا ګاډي خو هم نه و، دا بجلي خو هم نه وه، نو دې ته چا دین ویلی دی؟ دې ته چا دین ویلی دی؟ مګر چې په دین کې ته فرض او واجب ګڼې او د ثواب کارونه ورته وی،
داسې چې دین دی جوړ کړو او نبی ورته ثواب کار نه دی ویل نه نبی کړی دی، نو دا بدعت دی او گمراهی ده او دا رد دی د الله په دربار کې. دغه رنګ بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وی هر هغه عمل چې ما په عمل نه دی کړی او چا هغه عمل وکړو دا عمل د الله رب العالمین په دربار کې مردود دی. او د الله نبی دام فرمایلی وی فرمایل چې کل امتی يدخلون الجنه الا من ابى، زما هر امتی به الله جنت ته داخل کی مگر هغه څوک به نه داخليږي چې هغه جنت ته داخلېدلو نه انکار وکړي. صحابه حیران شو، جنت خو به ابلیس هم وغواړي، جنت خو به کافر او فرعون به هم وغواړي، دا نه څوک دی جنت نه انکار کوي. اے د الله نبی ومن يعبى یا رسول الله، دا جنت نه څوک انکار کوي چې جنت ته نظم. د الله نبی ورته څه فرمایي وی من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. ځان زما په خبره پوي کوي چې چا زما اطاعت وکړو ما کوم عمل کړی او دې مغه شانته کوي او ما ورته کوم وینا کړی او پاغه عمل کوي دا به الله جنت ته بوزي. او څوک چې زما نافرمانی کوي زما د حدیثو خلاف کوي او ما چې کوم دین راوړی د دې خلاف روان دی دا اصل کې جنت نه انکاری دی. نو دا اعمال په دین کې نشته، قرآن او حدیث کې موږ بر دین ځان ساتو. دا دی ورځو کې کوم خرافات کېږي د دین او موږ ځان ساتو. ځکه د الله نبی فرمایي د دې انسان بیا جنت نه دی پکار، ځکه دا د نبی نافرمانی ده، دا د نبی په دین کې دا اعمال نشته دي، دا خرافات نشته. مسلمانانو ته تکلیف ورکول، د مسلمانانو لارې بندول او بیا په هغې کې خرافات او د دروغ قصې کول دا په دین کې نشته زما محترم ورونه. او بل عبد الله ابن عمر به فرمایي رضی الله عنهما كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. هر بدعت گمراهی ده اگر که خلق کوئی چې دا خو پکې چې هغه بدعت حسنه ده، داسې ګلدار کسان هم شته په دې امت کې چې بدعت تسوي چې دا پکې هغه بدعت حسنه ده، لکه هغه سیئه به پکې کم یوي، هغه راته لګو خیا به پکې کم یوي. لکه نبی علیہ السلام چې ویلي چې بدعت کې مزمه د امت واقع کېږي لکه هغه شته نه، او چې کم بدعت هم تاسو کوی دا بدعت ده ته دا پکې حسنه ده، دا پکې هغه خسته بدعت ده. عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما ته خنه پويږي، دا د نبی علیہ السلام صحابي او شاګرد دی. هغه فرمایي اگر که خلک وایي چې دا ښه کار دی خدا به بدعتي دا به گمراهي وي، ستا او زما په خوله باندې یو کار ښه کار نشي کېدلی. امام مالک رحمت الله علیه فرمایلی من ابتدع فی الاسلام بدعة یراها حسنه فقد زعم ان محمدا صلی الله علیه وسلم خان الرساله. هغه کس چې په اسلام کې یو نوې بدعت او نوې عمل رایج کوي او دی وی دا ثواب کار دی او ښه کار دی، نه الله ویلی نه رسول ویلی نه صحابه کرام رضی الله عنهم دا کار کړی او دی وی دا ښه کار دی، وی د دې انسان دا ګمان دی نعوذ بالله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رسالت کې خیانت کړی والعیاذ بالله. په خوله خو نه وای خدای عملی په دې دلیل له ولی ځکه دا کار خو نبی علیہ السلام نو کړی، نو چې تینن کړه دې معنا دا چې نبی علیہ السلام دین نیمګړی راوړ. په محرم کې ګوره دا کارونه په کارو پر ربیع الاول کې دا په کارو پیغمبر ونه ویلي الله ونه ویلي، خو زینن دین ګرځو ونه نعوذ بالله لکه نبی علیہ السلام دین نیمګړی راوړ بیا نو خیانت بیا کړو نو نعوذ بالله. ستا په خیال نه مونږ نبی علیہ السلام خیانت نه دی کړی. هر بدعتي اصل کې په زبان قال نه په زبان حال اصل کې دی نبی علیہ السلام تر خیانت نسبت کوي. دا حالت په دې دلیل له چې ګنې نبی علیہ السلام نعوذ بالله خیانت کړي، ولی کدا دین وي خو نبی علیہ السلام به ویلي چې نبی علیہ السلام نه دی ویلي خو دین نه دی کنه. زما محترم ورونه تاسو ګورئ صحابه کرام رضی الله عنهم څومره غیرتمند په باب د دین کې. دا ذکر ټول امت مني ښه کار دی، سبحان الله ویل ډیر ښه کار دی، الحمدلله الله اکبر لا اله الا الله دې کې چا شک شته؟ خسته کار دی او ډیر اجر دی په دې کې. قران کې الله مونږ ته وایي د الله تسبیح وایي او حمدونه وایي وکبره تکبیر او د الله کبریا الله اکبر وایي او لا اله الا الله خو ډیر خسته ذکر دی افضل الذکر. خو چې کله د طریقه د نبی علیہ السلام نه خلاف جوړه کړه نو ګوره دا نیک کار دی او غوره ذکر دی، دام صحابه کرامو په دې رد کړی دی. دا زه ځان نه یم، دا د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه حدیث واوره. په کوفه کې د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه په مسجد کې کسان راغونډ شوي دي، حلقه جوړه کړې ده، ډیره جوړه کړې. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه خبر بهر دی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه راغو وی قتل څه کسان ناست، یو پکې مشر دی سیمنیټر صاحب دی پکې، هغه دی نور کسانو ته وای الک وای کبروا 100 مره سلسل الله اکبر وای شب ټول الله اکبر الله اکبر الله اکبر په یو आवाज وای لکه سړی چې ترانه وای.
بیا ورته وایي هللو 100 مره سلسله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله شروع. نو ټیک دا ذکر صحیح خو دا طریقې غلطه. نبی علیہ السلام دا کار نه په یو आवाज او په درز او غب او ټوپونه ول او بازینګړې اړول او شور کول دا نبی علیہ السلام نه دی کړی. طریقه به نبی نه یادوم زه ذکر بالکل حق دی خو طریقه به ماته نبی خی تبه راته نه خی. بیا وی الک شاب الحمدلله وی سلسل سبحان الله وی سلسل دا ډیر خسته خبره وا. ابو موسی شاعری رضی الله عنه راغه ابو موسی دغه ته وی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ستاسو مسجد کې چې کسان ناس دي او داسې څه عمل کوي هغه ورته لکه تا ورته سو ویلې هغه چې ما ورته سو نه ویلې او تاسو ته اطلاع درکړه تاسو په خپل ورشي تاسو مسجد دی اکثر دي خپل مسجد خپل امام چې خبرو کینو هغه لک خاص سر کې بار نه څوک راشي وزاله کم ځای نه راغله څوک له اکثر دغه نه ور کوي خبر له توجه نه ور کوي. نو عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه چې راغی او سات ورته سی ودرېد. امام دارمی رحمت الله علیه حدیث راوړی صحیح سند دی ګوره د دې واقع چې وی کته ورته دا یو کس ورته وی شابه سلسله لا اله الا الله وی ټول په یو ځلی وی بیا ورته سلسله سبحان الله ټولی وی بیا وی سلسله الحمدلله وی سلسله الله اکبر وی دا ذکرونه کیږي. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه ورته فرمایي ویحکم یا امه محمد هلاک شی ځان ته د محمد صلی الله علیه وسلم امتیان وای هلاک شی. من ته خلک وایي تاسو ډیر څه قاریږي غوندې موږ نه قاریږو موږ نصیحت کوو قرآن او حدیث وایو. راشه د صحابي غصې ته وګوره ویحکم یا امه محمد ځان ته چې د محمد صلی الله علیه وسلم امت وای هلاک شی ما اسرع هلکتکم څومره زر تباه او هلاک شوي. هغه ذکر کوي عبد الله بن مسعود ته هلاک شوي ډیر په تیزی باندې. بیا ورته سوي هؤلاء صحابه نبيكم متوافرون دا دي ګڼ صحابه لا موجود دي مړه نه دي د نبی علیہ السلام ملګري لا ژوند دي. وهذه ثيابه لم تبلى دا جامې چې پکې د نبی علیہ السلام سره مونږ ګرځېدلو دا لا زړې شوي نه دي دا هغه لباس لا مونږ اچو چې مونږ پکې نبی علیہ السلام سره ګرځېدلو. وعانيته لم تكسر هغه لوښي لا نه دي مات شوي چې مونږ د نبی علیہ السلام سره پکې خوراکونه کول او د نبی علیہ السلام زمانه کې مونږ کوم لوښي استعمالول هغه لا مات نه دي. والذي نفسي بيده فهغه الله مې د قسم چې زما نفس داغه په لاس کې دی انکم لعلى مله اهدى من مله محمد او مفتحوا باب الضلاله. واوري یا خو به تاسو داسې چې تاسو به د نبی علیہ السلام د دین نه ډیر هدایت والای بل دین هم راوړی او د پیغمبر د دین نه ډیر غوره دین باندې ګنې یا عمل کوئ او یا تاسو چې کوم دی د ګمراهۍ لا دروازې کولاوئ. خبره پیښ شي که نه تاسو دا کم کار کوئ دا په یو आवाज د ترانې په شکل کې او په چغو کم ذکر کوي دا نبی علیہ السلام نه کړی یا خو به تاسو د نبی علیہ السلام نم ډیر هدایت والای دا غره مخ کې ځکه نبی سره دا کار نه کړی چې ته کې نو تاسو به زاد ځان دا غنم ډیر تکړه کارینو د صحابونو به ډیر متقینو او یا هغه خو نه دا خو نشي کېدای چې د نبی نه مخ کې چې صحابونه خو اصل کې د گمراهۍ دروازه تاسو کولاوه ځکه دی بدعت ته چا گمراهي ویلې و نبی علیہ السلام کنه چې کله بدعت ضلاله دا اصل کې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په هغه فتوا ولګوله دا خلک ورته وایي چې دا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه اسم کنیته ابو عبد الرحمن وی والله یا ابا عبد الرحمن ما عرضنا الا الخير دا جمله وسم بدعتيان وي ابو عبد الرحمن سے قسم په الله زمون خو اراده نه و مگر د خیر دا خو خیر کار کو ذکر کو سبحان الله و الحمد لله الله اکبر لا اله الا الله. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ذکر باندې رد نکوما دا طریقم غلطه ده د نبی طریقم بدل کړه. هغه ورته فرمایي وکم من مرید للخير لن يصيبه ډیر کرته او سړی اراده د خیر کوي خو رسیږي نه وای زه د خیر کار کوم د خیر کار نه کوي دا طریقم بدل کړه. نبی علیہ السلام په یو ځل په مجمع کې دا کار نه دی کړی چې په یو ځل ویل او د ترانې په شکل او په چغې پکې واله دا کار نبی علیہ السلام نه دی کړی. او بیا ورته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم حدثنا بشکد الله نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته دا بیان کړو چې ان قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وايم الله ما ادري لعل اكثرهم منكم. وای زموږ نبی ویلو داس یو قوم برازیز ما په امت کې وي قرآن به وای خلک وای دا قرآن وای خو دا قرآن به د مرین لاندې نزي په خوله به صرف وای عمل به پې نه عقیده به د قرآن مطابق نه کردار به د قرآن مطابق نه اعمال او اخلاق او کردار هر څه به دغې خلافي وای تاسو مو مغه شي نه. او بیا ورپسې وای کاڼي راواخست او پیویشته چوزئ زما مسجد نه وځئ شپ شپ دا طریقې به نه کوئ. سبحان الله وی ځان سره وایه 2000 ځله خو وایه الحمدلله وی الله اکبر وی لا اله الا الله وی ښه کار دی ځان سره وایه هر ملګری دی ځان سره وایي
تکړه دي شي سار نه شروع شو ما خام پورې وایا ذکرونه کوه دا پابندي نشته خدا کومه طریقه چې تاسو جوړ کړه دا طریقه زما نبی صلی الله علیه وسلم نه وکړه وخت ختم دی اخیری خبره درته بل کوم دا خو مې ته ویلې په ذکر کې چې اختلاف شته خو چې طریقې خلاف او صحابي پر رد وکړو کنه رد په وکړو راشه وس د علي رضی الله عنه چې څوک موږ د علي رضی الله عنه ډېر محبان علي رضی الله عنه دا مې ته مخکې دا روایت بار بار ویل عیدګاه کې موجود دی یو کس ودرېد او د اختر د موز نمخ کې په عیدګاه کې نپل شروع کړ دا بای سړی چې د وچی بزرګي او د خپل تقوا به د بل چا په ول باندې ورسوري نو چې متقی ځان له متقی وسېږي خپل تقوا باندې خلق متنګوا او د نبی خلاف هم مکوا صحابه کرام خو چاري رعایت نکو د چې په مونږ درېدو علي رضی الله عنه کینه او دا کار سعید ابن مسیب هم کړی رحمت الله علیه هغه یو کس ولید او په دغه سی مونږ کو او په عیدګاه کې هغه تل کینه مونږ وکاو دی وخت مونږ نه راغله امام برازي او دوه رکعات براکې د اختر دغه نه مخ کې او نه مونږ شته نه روسته شته چې پیغمبر نه دی کړی مونږ ته ویل نه دی نه صحابه تاسو کې چې ځان نه بل دین جوړه حالانکه مونږ ښه کار دی کنه تاسو ته تاسو کوم تا تاسو خیرات خو ښه کار دی او پلانې خو ښه کار دی ورته ښه کار دی خو د پیغمبر نه راته ثابت کا کنه ښه کار خو ته نشي ښه کوله چې پیغمبر کړی دی کنه دا راته وایا ښه کار ستا په خله ښه کار دی مونږ ته صحابي په مونږ رد کوي علي رضی الله عنه ورته وایي کینا مونږ مکه وکینه هغه ورته وایي ښه لکه الله تعالی په دې مونږ مال عذاب راکړي دا بای سړی چې قلقلا خان شانته شي داسې غوړې زیړې خبرې شروع کړي وخت ته دا قاضي صاحب دی مفتی صاحب علي رضی الله عنه د علما خو ډېرې جوړې خبرې کوي علي رضی الله عنه ورته ویل داسې کار دی په مونږ الله تعالی عذاب نه ورکوي د پیغمبر په مخالفت بدل عذاب درکوي ځکه دی وخت کې نبی علیه السلام مونږ وایا مونږ نو کړی چې هغه نه دی کړی ته څوک چې ته پیغمبر نه مخکې کېږي او د هغه نه ښه بزرګ راغلی کینه په قلاره دې وجې نه زما محترمونو نو ښه کار به ښیي خو طریقه به یې د چا نه زده کوو د نبي علیه الصلاة والسلام نه الله موږ ته نبي رالیږلی داسې نه یو پرېښي چې بس بې مهاره یې پرېښي چې مړه په خپله جوړوئ ښې طریقې نو چې کومه تا ته ښه ښکاره شوه کوې نه ښه به هغه چې نبي کړي او موږ ته ثابته یا یې ویلي او یا یې کړی یو عمل قول یا فعل سره ثابت یا په سنت تقریری د نبی علیہ السلام په مخ کې چا یو کار کړی نبی علیہ السلام په خاموش شوی دی لیدلې خاموش شوی دا هم صحیح ده جایز ځکه نبی علیہ السلام په رد نه دی کړی خو چې دا نشته نو د دې کارونو نه زما محترم ورونو ځان ساتل پکار دي الله رب العالمین دی موږ له په دین باندې صحیح بصیرت راکړي او الله دې په عمل کولو توفیق راکړي اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه فرمائے أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم د سنت او د دین اصول هغه دي چې کوم باندې صحابه کرام رضی الله عنهم عمل کړی دي ځکه صحابه چا تیار کړیو نبی علیہ السلام نو په دین باندې اول عمل کوونکي څوک صحابه د سنت اصول اصل کې ودا دي والاقتداء بهم او موږ په صحابه بس اقتدا کوو ځکه هغه د نبی نه دین زده کو چې څنګه عمل غوي کړي اقشان به موږ کوو وترک البدع او صحابه به بدعات نه کول موږ به بدعات رد کوو نه به کوو او د بدعات نه وزن ساتو او بیا فرمای وکل بدعه فهي ضلاله هر بدعت چې ده نو دا گمراهی ده دا یو ملګری و چې د محرم روزه نه هم او لسمه یا لسمه یو لسمه څنګه ده دي کې حدیث کې راغلی وختي مله حدیث ویلو تیر جمعه مې ویلو چې نه هم او لسمه نیول پکار دي لکه نن نه هم او سبا لسم محرم دي خو که چانه دا نه هم پاتې شي هغه لسمه یو لسمه نیولې شي دا په روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې راغلی دي په روایت د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کې دا راغلی دي کنه هم چانه پاتې شي دا د وسرستو یو لسمه مرګري کې دغه چې کوم مرفوع روایت راغلی مرفوع روایت پکې کمزور دی دا یو لسمه چې ور سره مرګري کې خدا فتوا د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما
هغه فرمای چې کچرته چانه نه هم پاتې شو نو رسته د لسمه سره یو لسمه به مرګري کې نو په دې طریقه به مخالفت راشي دغه يهودو سره. او بل زما محترم ورونه دا یو خبره بل وکم دا سوالم خلک ډیر کوي پرونم چا دا سوالات را لګل چې دلته دی وخت یو روایت ډیر ویل کېږي چا چې په لسم محرم په خپل اهل او عیال خرچه وکړله او فراخ رزق ولا پوخړ په کور کې نو ټول کال به الله پاک د مال فراخه کې دا روایت باطل موضوعي منګړت د ځان نه جوړ کړی شوی سندونه ټول ضعیف او بعضی موضوعي روایت دي کله چا پکاري موږ سره په 12 صفحو کې دا مضمون د یو عالم لیکلی دی او موږ سره په 12 صفحو کې موجود دی الحمدلله د دې روایت ټول تخریج کړی دی پراویان ولا بحث کړی دی چې دا سندونه ټول موضوعي منګړت دي دا خبره غلطه ده. صحیح خبره ده چې هر وخت چې ستا وس کې د خپل اهل عیال خرچه کوه خپل کور والا دي دا بچی دي خرچه چې پکې دي سره الله مال فراخه کوي. نبی علیہ السلام فرمایلی سعد بن ابي وقاص تا واوره سعد ټول نه غوړه صدقه غد چې په خپل بچو په خپل اهل عیال باندې وکي دا ټول نه غوړه صدقه ده ځکه دا اول ستا مستحق دادي اول مستحق دي دا ذکر دي نفقه پتا فرض ده روزانه دا پکاري دي لپاره لسم محرم او خاص ورځ نشته زما محترم ورونو دین صحیح د کول پکار دي. الله دې موږ له عمل کولو توفیق راکړي. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم الف بين قلوب المؤمنين واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك بالمشركين. اللهم أهلك الكفار بالكفار. اللهم أهلك المشركين بالمشركين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر موتانا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. الله رب العالمين سمر مسلمانان چې وفات دي الله تخبل رحمك قبرونه د جنت باغچې وګرځي. رب العالمین سمر مسلمانان غ بیماران دي شفای کامله ورکي. نور مسلمانان ته سمر تکلیفونه دي مشکلات دي که په هر لحاظ سره دي رب العالمین ټول مشکلات حل کی. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر